بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوی درس ته. تاسو مخکې دلته د نور مخکې لوستي وي. سټور کې تاسو کولی شئ چې داسې اډینس یا داسې کومکي برخې پیدا کولی شئ په پاورپوینټ سره چې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو ډېر په اسانۍ سره مثلا په فونټ کې تغیرات راولی یا QR کوډ ته او نور شیان هم شته چې تاسو کله انټرنیټ سره وصل اوسئ. له دې څخه کولی شئ چې بعضې کومکي برخې ډاونلوډ کړئ. بل هایپرلینک ده. هایپرلینک مهمه موضوع ده. را به شو دلته ما 4 موضوعګان لیکلي. را به شو هایپرلینک ته. اول ما لیکلي پیکچر، زه راځم ایگزسټینګ فایل او ویب پیج. تاسو کولی شئ ویب پیج هم ورکړئ، دلته ادرس یې ورکړئ او یا کوم عکس له څه شي پیدا کړئ له دې ځای څخه. زه دغه عکس انتخابوم له کوم ځای څخه، له براوز پیج څخه. پیجز موږ زیات راغلي وو یا ریسنټ پیجونه دي، موږ کولی شو له دې ځای څخه یو پیدا کړو. دلته فقط ادرس ده. کله په ادرس کلیک کړئ هماغه ادرس انتخابېږي. دلته یې آیکانونه معلومیږي. مثلا زه دا عکس انتخابوم. راځم سکرین ټیپس ته. یو خط درباندې راځي، ته لیکم this is my photo, click it. ما دا خط ولیکو. دا خط به تاسو وینئ چې راځي. تاسو راشئ سلایډ شو ته، فرام کرنټ انتخاب کړئ. تاسو به وینئ کله چې زه دلته ماوس راولم this is my photo, click it. کله چې کلیک وکړم زما لپاره به دغه عکس خلاص شي. تاسو راشئ نورو برخو ته. USB ده. زه راځم بیا هایپرلینک ته. په هایپرلینک کلیک کوم. لازم هایپرلینک placed in this document. دلته زه یو عنوان انتخابوم. مثلا دلته USB پورټس لیکلي. کله چې زه اوکې وکړم بیا به راشم سلایډ شو ته، کرنټ. کله چې زه USB کلیک وکړم زما لپاره هماغه لیکچر خلاص شو. زه به بېرته راشم هماغه دلته بل فایل ده. را به شم انزرټ ته، هایپرلینک ته، فایل ته به راشم. دلته به راشم کریټ نیو فایل، ایډیټ د نیو ډاکومنټ ناو. اوس تغیرات پکې راولی که وروسته. دلته یې نوم ورکړئ. نوم یې څه شی وي؟ زه لیکم فرسټ، نوم یې ثبت شو. دلته راځم اوکې. تاسو اوس به تغیرات پکې دې کې راولی شئ. مثلا زه فقط یو خط لیکم هیلو. اوس به بېرته راسم هماغه مخکیني برخې ته. دلته زه به راسم بیا سلایډ شو ته، فرام کرنټ. کله چې زه فایل کلیک کړم هماغه فایل به راته خلاص شي. بل سینډ ټو می ده. ایمیل په خاطر ما دا لیکلی. تاسو کولی شئ چې انزرټ ته راشئ، هایپرلینک ته راشئ او ولیکئ ایمیل. دلته کوم ایمیلونه چې تاسو مخکې ما سره وو هماغه ایمیلونه دي. میل ټو مثلا حمید امیري ده. سبجیکټ یې پاورپوینټ. دا ولیکئ او دلته راشئ اوکې کړئ. کله چې تاسو سلایډ شو ته راشئ دا به تاسو د آوټلوک پروګرام خلاصوي. کله چې زه کلیک وکړم ما ته وایي چې تاسو اجازه ورکوئ چې آوټلوک پروګرام خلاص شي، لکه براوزر خلاص شي. تاسو کولی شئ چې له دې څخه هم استفاده وکړئ. را به شو نورو برخو ته. نورې برخې یو د اکشن برخه ده. دلته به لیکچر واخلم. را به شو دلته دا به پاک کړم. اکشن په واسطه به هم اکشن لپاره به هم هماغه مخکینی لیکچر کار وکړم. اکشن اول به راشم دلته به یو شیپ واخلم. دلته اکشن بټنونه دي. تاسو وینئ د اکشن بټن ده. دا به واخلم. دلته تاسو وایئ چې دې ته څه وظیفه ورکوئ. د دې اکشن بټن وظیفه څه شی ده؟ هایپرلینک ولري که نه ولري. زه هایپرلینک ورکوم. وظیفه یې څه شی وي؟ نیکسټ سلایډ. زه ته وایم چې نیکسټ سلایډ ته ولاړ شئ. که ماوس آور ماوس کلیک دې ته وایي چې کله تاسو په هغه ته ورشئ کلیک وکړئ. که ماوس آور یې تاسو فقط ماوس ځان ته ورولئ هماغه خپل کار کوي. تاسو ته نور کار نه لري. راشئ ماوس کلیک ته، هایپرلینک ته اوکې ووهئ. راشئ سلایډ شو ته، فرام کرنټ. زه چې کله دلته کلیک وکړم اوس که ماوس آور یې دا بیا راځي. که ماوس کلیک یې بیا دا کلیک کړم ما لپاره نوی لیکچر راځي. بېرته به راشو دلته نور برخه به یې وګورو. په انزرټ کې په اکشن برخه کې رن پروګرام کولی شئ چې کوم پروګرام هم رن کړو. تاسې ورشئ پروګرام پیدا کړئ. په کمپیوټر کې مو کوم پروګرام وي هر چې وي هماغه پیدا کړئ. بیا کولی شئ چې راشئ ډرایو سی ته. په ډرایو سی کې یو پروګرام پیدا کړئ بیا هماغه رن کړئ. زه فقط دلته پروګرام ده همدغه رن کوم په C++ کې سره. اوس به راشم سلایډ شو ته،
فرام کرنټ به انتخاب کړم. کله چې زه په دې کلیک وکړم زما لپاره پروګرام خلاصېږي. کله چې انیبل وم زما پروګرام خلاص شو. تاسو کولی شئ چې نور پروګرامونه هم ورسره اضافه کړئ. بل دلته څه شی دی اکشن کې. په اکشن کې تاسو کولی شئ چې رن ماکرو په اخر کې وایو. کله چې ویو برخې ته ورسېږو دلته ماکرو وایو. بل آبجیکټ اکشن دا آبجیکټ هم دلته شته. یو آبجیکټ د هغه اکشن څه شی وي. زه یو آبجیکټ اخلم یو بیټ میپ عکس. تاسو وینئ چې دا آبجیکټ جوړ شو. اوس تاسو غواړئ چې د آبجیکټ باندې کلیک وکړئ څه شی وشي. زه آبجیکټ کلیک وکړم آبجیکټ زما لپاره اوپن شي. زه راځم دلته سلایډ شو هم فرام کرنټ. زه چې کله په دغه آبجیکټ کلیک وکړم آبجیکټ زما لپاره خلاص شو د ایډیټ کولو په خاطر. را به شو انزرټ نورو برخو ته. په انزرټ کې بل کامنټ ده. کامنټ کله چې تاسو خپله یا بل څوک تاسو پاورپوینټ باره پریزنټیشن باره کې نظر درکړي. مثلا زه لیکم چې there is an error. بیا که هر څوک یې لیکي د هغه نوم دلته راځي. که نور کامنټونه ورکوئ نور نیو ووهئ نور کامنټونه هم ورکولی شئ. بیا نیو ووهئ بل کامنټ ورکولی شئ. د دې پسه شاته تللی شئ او د دې پسه مخکې او شاته تللی شئ. دا د کامنټ برخه وه. که هر څوک کامنټ ورکړي د هماغه نوم بیا دلته راځي. بل ټکسټ باکس ته د مخکې هم لوستی وو چې یو ځای جوړېږي چې تاسو خط پکې لیکئ. دا مخکې لوستی وو. بل هیډر او فوټر ده. دا پرنټ برخه کې ویلي وو. تاسو وینئ چې تاریخ ده اتومات یې فکس یې سلایډ نمبر ده فوټر دا شان وي که نه وي. نوټ انسان هانډ آوټ کې کله چې تاسو غواړئ چې په هغه سلایډ کې سی نوټ هم وي په هغه کې تاریخ چیرې وي هیډر چیرې وي فوټر چیرې وي دلته خط ولیکئ. کله چې اپلای ووهئ تاسو به وینئ چې دلته فوټر برخه ده دلته تاریخ راغی سلایډ نمبر هم دلته وینئ چې راغی. دا مخکې په پرنټ کې ویلي وو. بل ورډ آرټ ده. ورډ آرټ چې د خاص د خط لپاره یو خاص سټایل دی چې تاسو کولی شئ چې له دغه څخه استفاده وکړئ. زه به راشم یو نیو سلایډ به واخلم. تاسو راشئ ورډ آرټ ته یو خط انتخاب کړئ. تاسو کوم خط چې دلته ولیکئ هماغه به په هماغه فارمت لیکل کېږي. زه لیکم چې سامع امیري. نو ډیزاین یې تاسو کولی شئ. بل ډیټ اینډ ټایم ده. ډیټ اینډ ټایم هماغه کوم تاریخ چې تاسو غواړئ پریزنټیشن کې اضافه کړئ. اپډیټ اټومیټیکلی انتخاب کړئ. دا چې هر وخت بندوئ خلاصوئ د تاسو کمپیوټر تاریخ به اضافه کېږي. که دا انتخاب نه کړئ یو تاریخ به وي دایمي لپاره. بل سلایډ نمبر ده. سلایډ نمبر کې تاسو کولی شئ چې د سلایډ نمبر ورکړئ. مثلا دا څوم سلایډ ده. تاسو کله چې کلیک وکړئ دا لومړی سلایډ ده. که سلایډونه ډېر وي دا له دې څخه استفاده وکړئ. بل آبجیکټ د تاسو کولی شئ له بل پروګرام څخه هم دلته فایلونه راواخلئ. مثلا کولی شئ چې له فایلو څخه یې واخلئ. کوم فایل وي د ورډ وي له پاورپوینټ لا د پی ډي اف هر فایل چې وي کولی شئ چې هغه دلته راشي. بیا په هغه کلیک وکړئ هغه به ستاسو لپاره خلاص شي. دا وینئ دا برخه خلاص وه. زه چې کلیک وکړم ورډ پروګرام ته ځي. زه به بېرته راشم شاته دلته به راشم انزرټ ده آبجیکټ ده. بیا که له دې نیو آبجیکټ انتخاب کړئ هماغه پروګرام مستقیم خلاصېږي. تاسو ورسئ ایډیټ پکې وکړئ. زه مثلا دلته راځم یو رنګ ورکوم معلوم اوس چې کله دا بند کړم تاسو به وینئ چې دا رنګ دلته راغی. کله چې بیا کلیک وکړئ هماغه پروګرام به ستاسو لپاره خلاص شي. همدا ویډیو همدومره بس ده. له توجه نه مننه.